کالیفورنیا کې شاوخوا 1 میلیون مسلمانان اوسېږي چیرې چې دوی خپل دیني کلتوري او دودیز مراسم په آزاده ډول سرته رسولی شي. اوس مهال دغه مسلمانان د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر روان لوی اختر ته تیاری نیسي. په جنوبي کالیفورنیا کې د مسلمانانو لپاره د حلالې غوښې د ترلاسه کولو په مقصد د څارویو لوی فارمونه دي چیرې چې مسلمانان د لوی اختر د قربانۍ لپاره ورځي او حلالې تازه غوښې ترلاسه کوي. علی چوپان چې یو ځوان افغان سوداگر دی د څارویو دا لوی فارم لري. روزای اول که ما خود د آمریکا آمده بودیم گوشت حلال پیدا کردن بسیار سخت بود، هیچ پیدا کردن نمیشد. دیگه بعد از 1-2-3 سال هم در فکرش افتیدیم، گفتم من خودم که واقعا همی کار دوست دارم، گفتم همی یک کار شروع کنیم. دیگه این خدا رو شکر 4-5 سال میشه که خود همی کار انداختیم و گوشت تازه و حلال برای تمام مسلمانان سندیگو پروواید میکنیم. ګڼ شمېر مسلمانان له لوی اختر څخه مخکې د فارم ته راځي ترڅو دوی لوی اختر د قربانۍ لپاره هر یو خپل ځان ته د قربانۍ څاروی غوره کړي. زه له خپلو ورونو سره دې فارم ته له اختر څخه مخکې ځکه راغلی یم چې دلته یو مال انتخاب کړو چې بیا د قربانۍ په ورځ همدلته حلال کړو. زه فکر کوم چې د څارویو د انتخاب لپاره دا فارم بهترین ځای دی. دا مالونه د خرڅلاو دلته مرکز دی او مالونه خلک ډېر راځي. مونږ غواړو چې مخکې له مخکې نه یو ښه دغه انتخاب کو تر څو اختر په ورځ راشو او قرباني وکړو. په ټوله نړۍ کې نه یوازې مسلمانان بلکې یو شمېر نور خلک چې غوښې خوري اوس مهال حلالې غوښې ته ترجیح ورکوي ځکه ورځ تر بلې د حلالې غوښې مارکیټ وده کوي. د راپورونو له مخې د نړیوالې حلالې غوښې بازار په 2021 کال کې د 202 میلیارډو ډالرو په ارزښت و خو اټکل کېږي چې د 2030 کاله پورې به شاوخوا 315 میلیارډو ډالرو ته ورسیږي. عربا میآیند، عربا زیاد میآیند. بیشتر کاستومرای ما مسلمان ها هستند. بله. آمریکایی های مسلمان هم میآیند. بله چرا که بله. که څه هم ګڼ شمېر امریکا میشتې مسلمانان په خپلو هیوادونو کې قرباني کوي خو دلته په امریکا کې قرباني د دې لپاره کوي چې دغه اسلامي فریضه خپلو بچیانو ته ور زده کړي. اکثره موږ قرباني دلته هم کوو افغانستان کې ته هم لیږو ځکه هلته خلک ډېر مجبوره دي ځکه داسې خلک شته چې په میاشت کې غوښه نه ویني په کال کې هم نه ویني او د دې دپاره دلته چې موږ کوو د دې وجه دا ده چې زموږ ماشومانو ته دا کلچر هغه پوه شي چې قرباني څه ته وایي. د فارم ته د تیر کال په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره 1500 مسلمانان چې ډیری افغانانو راغلي وو ویل کېږي چې سږکال به دا شمېر 2 برابره زیاته شي. د مسلمانانو د نفوس په ډیرېدلو سره د امریکې متحده ایالاتو کې د حلالې غوښې کارېدل هم ډیر شوي دي ځکه اوس ډیر پانګوال د حلالو غوښو په کاروبار کې پانګه کوي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا کامپو.